چې زه ځان لشم زه خپل لکه اوښ کې نشم کنټرولولی. د دې مور پلار ډیر قدر کوئ. دا چې کله انسان ډیر متوجه نه وي چې کله ته الله واخلي بیا ورته پته لګېږي د دې نعم البدل نشته. دغه ځای بیا نه ډکېږي. دا داسې یو خالي ځای دی چې دا بیا نه ډکېږي. دا نعمت یو ځل میلاویږي په دنیا کې، بیا دا نه میلاویږي. په دې وجې نه دا د جنت اسباب دي زما محترم ورونه. په معمولي څیز خوشحالېږي. د مور پلار ډیر قدر ډیر احترام وکړي. الله رب العالمین دې د چا والدین چې ژوندي دي الله دې عمرونو کې برکت واچي. چا چې وفات دي الله رب العالمین دې قبرونه د نور نه ډک کړي. الله دې ورله د جنت باغچې وګرځوي او الله سبحانه وتعالی دې جنت الفردوس کې ورسره زموږ ملاقاتونه وکړي. زموږ والده محترمه وفات شوې ده او هسې زه په دې منبر ولاړ یم دا خبره کوم، خو چې زه ځان لشم زه خپل لکه اوښ کې نشم کنټرولولی. چې کله ځان لشم څنګه ما خپل کیفیت دی چې زه ځان نشم کنټرولولی. سره دي چې انسان که هر څومره ډېر عمر شي خو د خپل مور او پلار ته هغه شان ماشوم ښکاري، خاص کر خپلې مور ته. صرف دې دپاره چې انسان په سفر ځي د جمعې خطبې له هم زه راتلم سلام او امجي دعا راته وکړه، صرف دعا به یې کوله. هغه یو دعا پسې نن مونږ کړېږو. زما محترم ورونو ډیر قدر دی مور پلار وکړئ، خدمتونه وکړئ، دعاګانې ترې واخلئ. او دې کې دومره برکتونه دي که دا سبا الله بیا وامخلي او تا نه رضا لاړ هغه دعا سټارټ الحمدلله د هغې دعاګانې به تاسو سره ملګري وي انشاءالله تعالی.